تاسو خبر یې ځوانانو په ټوله دنیا کې الله ته څه شیخ وخت دی؟ ما من شیء احب الی الله من شاب الطائب. نبی علیہ السلام فرمائی، رب العالمین وائی په ټوله دنیا کې ما ته خوښ سیز د ځوان سړي توبه ده. د ځوان سړي توبه مې ډېره خوښه ده. د ځوان سړي توبه مې ډېره خوښه ده. ای ځوانانو، ستاسو د توبو انتظار دی، انتظار. ځوانانو خدای ته وګورئ، ځوانانو خفه کیږو در باندې. دا موبایل یې پرېږدوئ ځوانانو، دا پرېږدوئ، دا د دنیا او آخر خرابوي. ځوانانو بې حیایي پیدا کوي، بې حیایي. ستاسو د توبې انتظار کیږي، انتظار. و الله ته زما په توبه خوشحاله یې، زه ځوان یمه، الله سره د ځوانۍ نه ما نن تا ته توبه ویستله. یا الله میری توبه، الله زما توبه ده، الله زما توبه ده. استغفر الله و اتوب الیه. الله زه توبه وباسم، الله تا سره روغه کوم، په ځوانۍ کې روغه کوم، الله په ځوانۍ کې روغه کوم چې دا ځواني به ستا خلاف نه استعمالو. رمضان د جوړېدو میاشت ده. ښه ځوانانو، تراو ختمونه ګورئ، اعتکافونه سی کوئ، تلاوت سی کوئ، د خلکو سره ښېګړې سی کوئ. مړه خو چې څه ښېګړه ده له مخې له درځي، د سار نه شروع کوئ د ماښامه پورې. ای مزدوري کوئ، مزدوري دا پیسې نیموئ، ماښام ته 3 میسه غریبانانو له ورکوئ، ماښام ته 3 میسه غریبانانو له ورکوئ. رمضان المبارک یوازې د خوراک څښاک د دې نوم نه دی ښه چې ته خوراک نه کوې، څښاک نه کوې. ډېر خلک په فیسبوک روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ ماتیږي. مونږ تا ته داسې نه وایو چې روژه به دوباره نیسي، خو د روژې هغه ټول برکت پې ختمیږي. په دې کې شک نشته، شک. ته به ټوله ورځ موبایل ګورې، بل به ټوله ورځ د قرآن تلاوت کوي، ستا او د ده روژه برابر، ستا او د ده روژه برابر. ته دا تپوس کوي مانه څنګه چې په موبایل روژه ماتیږي که نه؟ ته په روژه کې موبایل ګوري ولې؟ تا دا ضمیر نه ملامت کوي چې دا زه څه ګورم؟ ما د کم رب د وجې نه روژه نیولې ده؟ هغه روژه مې ده چې الله وایي بدله به یې زه ورکوم. زه فرشتو ته وایي د دې روژې بدله به زه ورکوم. دومره لوی عبادت، هغې کې لا ته دا تپوس هم کوې. د الله د رضا دپاره صحیح روژې ونیسو. الله دې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي، الله دې مونږ له د صحیح روژو توفیق راکړي. دا اعمال یوازې په روژه کې نه، په غیر رمضان کې هم کوئ، خو په دې روژه کې دا توبه لږ اسانه شوي. د سړي روژه یې که نه، روغه یې ډېره زر کېږي، دې ګناهونو نه سړی ډېر راګرځي. د دې ځوانو هم لږه پیدا والی، د کونډو یتیمانانو کورونه وګورئ، لرګي نشته، غر ته ورشه لرګي ورله راوړه، اوړه نشته دی، لاړ شه اوړه وله واله او په دې اوږه یې وله راوړه، په وره کې یې وله وغورځوه. دا د دې میاشته ځوانانو